ژبه څه ارزښت لري ستاسو دپاره؟ ډېره مننه مرسل جانې. اول خو غواړم ووایم چې مورنۍ ژبه وایي څه ته. یو څوک چې یو ماشوم چې کله وزیږېږي او لومړی چې کوم الفاظ کومه ژبه هغه زده کړي او په هغې خپل ژوند پیلوي هغې ته وایي مورنۍ ژبه. ارزښت یې ډېر زیات دی مرسل جانې، ځکه چې که موږ وګورو ژبه د انسان شناخت هغې ته ښایي، هویت یې ښایي. زه اوس پښتنه یم، زه راغلی یم او د انګلستان په لندن ښار کې اوسېږم. که زه په پښتو ژبې خبرې وکړم نو زما شناخت ده چې زه افغانه یم، زه پښتنه یم. که چېرته زه په انګلیش ژبه خبره وکړم دومره به څوک نه پوهېږي چې دا د کوم ځای ده. نو د انسان شناخت ښایي ژبه ورته، هغه انسان ته هویت ورکوي. نو زما په نظر د ژبې اهمیت باید موږ ټول زده کړو او موږ خپله ژبه هیره نه کړو. مروي جانې، مورنۍ ژبې تاسو ته څه ارزښت درکړی دی؟ مورنۍ ژبې ته زه ډېر احترام لرم. د دې لویه وجه دا ده چې ما ته ډېره مینه ما د دنیا نه ترلاسه کړه. زه به یم چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې چېرته هم پښتانه دي، چې چېرته هم په هر کونج کې پښتانه دي، زما په نظر زه چې دغه مینه د خلکو څخه ګورم، دغه شهرت چې الله تعالی ما ته راکړی دی، دې کې د پښتو ژبې د مورنۍ ژبې لوی کردار دی. ځکه چې د ادب سره د پښتو ژبې سره د لیک سره همیش زما ډېره علاقه وله. تر څنګ همیش ما پښتو کتابونه لوستل، د ماشومتوب نه ما غزلونه لیکل، ما نظمونه لیکل او خلک به راته حیران ول، مروه ته په دې دور کې چې خلک انګلیسي وایي، په دې دور کې چې د انګلیسي زمانه ده، ته لګې په پښتو کې یعنې ته ادب لیکې. ځینې زمونږ خلک وایي که نه چې دا نوی کل ده نو هغه د ځان ښودلو دپاره هم هغه د انګلیسي ژبه کاروي. خو ما ویلې نه، پښتو ژبه زما هویت ده او یقین وکړئ مرسل جانې په پښتو ژبه مې چې کار وکړو، چې کومه مینه ما ترلاسه کړه د خلکو نه، د ولس نه، د خپلو هیوادوالو نه، یقین وکړه مرسل جانې زه دا فکر کوم که چېرته ما په بلې ژبه کې دومره کار کړی و، محنت کړی و، ما به دومره مینه او دومره ملاتړ نه و ترلاسه کړی. ډېرې کورنۍ څه ونډه لري د مورنۍ ژبې په برخه کې، خصوصا چې تاسو دلته په انګلستان کې اوسېږئ؟ مرسل جانې، څنګه چې ما وویلې په سر کې چې یو ماشوم چې کله وزیږېږي او هغه پیل کې کم الفاظ د خولې نه باسي هغې ته وایي مورنۍ ژبه. هغه کومه ژبه چې هغه د مور څخه زده کوي، د مور په غېږ کې زده کوي، هغې ته ویلی شي مورنۍ ژبه. نو د مور او د پلار رول بیا په انګلستان کې یا په دغسې هیوادونو کې چې چېرته چې هلته مورنۍ ژبه دومره نه کارېږي. زه به صرف د انګلستان مثال تاسو ته در نه کړم، زه به پوره نړۍ مثال تاسو ته در کړم چې کله ماشوم وزیږېږي په هغې کې لومړی کردار چې دی هغه د مور او پلار دی، چې هغه خپل اولاد ته د هغې خپله ژبه وښایي. د بده مرغه په خپلو سترګو مې په همدغه ځای کې د ما دغه تجربه وشوله، ما وکتل چې ماشوم پیدا شي مور پلار ورسره خپله په انګلیش کې خبرې کوي، هیلو ورته ښایي، د سلام پر ځای هیلو ورته ښایي، تر څنګ یې سیټ ډاون ورته ښایي، هاو آر یو ورته ښایي. په کار نه ده، دا زمونږ د مور پلار غلطي ده. مونږ مور پلار چې کله په دغې خبرې فکر وکړو چې مونږ باید اولاد ته د هغې مورنۍ ژبه وښایو، تر دې چې هغه سبا ورځ یو ځای ته ځي د هغې د خپل ژبې، د خپل هویت، د خپل شناخت یو ترجماني وکړي. غلطي مونږ کوو چې خپل اولاد ته مونږ انګلیسي ښایو یا د بل ځي او هغوی جواب دا ورکوي، وجه دا ښایي چې دا اوس په بل ملک کې ده، په کار ده د دې بل ملک ژبه زده کړي. زده دې کړي، خو چونکې کور کې باید مور پلار خپله ذمهواري ترسره کړي. بیرون خو پوهنتون کې، مکتب کې هغه خو به هسې هم هغه بله ژبه زده کوي. نو موږ خپله ټول عمر انګلیسي زده کړي دي، خو مور همیشه موږ ته زده کړې خپله. د مور چې کم مور هم یو استاد دي. همیشه زه په خپلو خبرو کې دا وایم چې د ماشوم یا د یو انسان چې پیدا کیږي د هغې لومړی استاد چې هغه موري. نو د مور پلار ډېر مهم رول دی په دې کې، باید دې باندې مور پلار همیشه توجه وکړي.